نو حال زه ښه یم ځه چې ښه غمه مه کوه پر دروازه دې خورا ښه راغلاست لیکلی و دوی وایي څلورم واده دې کړی دی ښه څلورم واده دې وکړئ په څو په 80 لکه فضل په 80 لکه دا پلار ته خو دې څه نصیحت وکړه قسم په خدای په 80 لکه روپیو واده کړی دی زه قسم په خدای په جیب کې والله که د پیکیج روپۍ لرم چې پیکیج په ولګوم دا رقم یار د 80 لکه به دې راخیستي وای چې لس لکه دې و ځوانانو تور کړي وای لس ځوانان شپږ ځوانان د بیکارۍ څخه خلاصېدل خپل کاروبار یې جوړ کړی وای ها ته راولاړ شوې وروره په 80 لکه روپۍ دې کوزدا وکړه موږ یې نوم لا نسو اخیستی دونه ډېرې پیسې دا به دې خوار غریب ته ورکولې ته راولاړ شوې وروره په 80 لکه روپۍ دې کوزدا وکړله نو مجبوري مو خود مې کوزدا کول پیسې هم لرم ښه دا وار خو زه بیا راغلی یم ښه 3-4 واره مې غلاوې درسه کړي دي هغه د کښنې غلاوې وې ما ته پیدا هم نه ده کړې چش پیدا یې نه ده راته کړې هغه مې دا وار راغلی یم په واده کې د څو روپو سره زر درکړي دي سونا د څو درکړې ده د 10 لکو ده د 10 لکو روپو سونا درکړې ده ښه زمری یې وادي ورېدله ګوره نو تا واورېده حاجي صاحب دا وار راغلی یم چې دا د 10 لکو روپو سونا درته غلا کړمه نو ستا څنګه خوښه ده سمه ده نو اول به چای وکړو وروره زه خو نو د شاختر کال یم نه دا مې ججه پخه ده خامخا درته تا واورېده حاجي صاحب دا ما چای راواچولې زما دا یو ملګري سره حال وکړم بیخي ډېر ټلیفونان یې راغلي دي الو چیرې بس درالم ما دلته یو څه کار مې دی د یو حاجي صاحب سره هغه حاجي صاحب 3-4 واره چې نور بله راغلی درالم بېغمه شه نو حاجي صاحب ولاړ شه سره زر راواخه وروره زه ځم بلا ناوخته دی مه راته ګوره پلار دې څلورم واده وکړئ ته تر اوسه د غږ ګرځي ماشاءالله حاجي صاحب ډېر ښه سره زر یې درکړي دي حاجي صاحب هغه یې خپل چم را سره وکړي ها وایي دې تړله اله وایي پلیس والا ځم در سره وروره هېڅ کار مه رالره ژر کوه ژر راته ووایه ولې ته د حاجي صاحب د کور غلاوې کړي دي ها بدمخې دا وار مخکې خو دې سل پیجن غلا کړي وې یا به دې لنګوټه یو بل شي جنګله کړی دا وار 6 لکه روپۍ جنګله کوي وایي پلیس ماما خو دغه حاجي صاحب د کور پر دروازه لیکلي وویل ښه راغلاست د مرګ اډر راووتی ووایه اخري خواهش څه دي ها د مرګ سزا ستا د لاسه پر ما د مرګ سزا راووته د
د مرګ سزا اخري خواهش مې دا دی پلیس ماما چې زما پر ځای دې تا راوځړوي چش no.